سرچینې د مزار شریف له چاودنې 50 مړي د بلخ حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. بلخ کې د شیګانو پر جومات له برید وروسته روغتیایي سرچینې وایي چې لږ تر لږه 50 مړي د دغه ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. یوې سرچینې پنجشنبه د غویي پر لومړۍ اشتسوب ورځپاڼې ته وویل چې اوس مهال 30 مړي د بلخ حوزوي روغتون په سړکونو کې ساتل کیږي. د هغه په وینا د دغو کسانو هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. هغه وایي چې څه د پاسه 40 ټاپیان هم روغتون ته لیږدول شوي دي. تر دې مخکې سرچینو ویلي وو چې څه باندې 30 تنه د مزار شریف په چاودنه کې وژل شوي او کابو 80 تنه نور ټپیان دي. د ویلو ده چې دغه چاودنه نن ماسپښین د مزار شریف ښار په سیدوکان جومات کې شوې ده. تر اوسه د دغې پیښې د تلفاتو وروستی شمېر نه دی روښانه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا خپلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.